د جنت په دروازو کې یو دروازه خاص د روجهدارو انسانانو دپاره تعین کړې شوې ده او دا د روجهدارو انسانانو ډېر عظمت او شرف دی چې الله تبارک و تعالی قیامت د جنت کې د دوی دپاره خاص دروازه مقرر کړي او د هغې دروازې نوم دی ریان. څنګه چې امام بخاري امام مسلم رحمهم الله د سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه نه روایت نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنة بابا يدعى الريان ان فی الجنة 8 ابواب باب منها يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. جنت کې الله رب العالمین د جنت د پاره 8 دروازې پیدا کړې دي. پای کې یو دروازه ده چې د هغې ریان نوم دی، هغې نه بس صرف روجهدار داخلیږي. څومره عظمت او شرف دی د هغې بندګانو دپاره کم بندګان چې هغوی په دنیا کې د روجې سره تعلق قایم کړی دی. الله د هغوی د عزت او شرف دپاره مستقله دروازه مقرر کړې ده. الله دې موږ ته د دې عمل توفیق راکړي او د جنت د دې دروازې مستحق دی الله موږ وګرځوي.